پاکستان کې د شهباز شریف په مشرۍ د ائتلافي حکومت د جوړولو هوکړه شوې. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نظم مهم خبر ته. د طالبانو د حکومت د احساسي او معلوماتي ملي اداره د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان په صادراتو کې کموالی او د وارداتو د زیاتوالي خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د احصایي او معلوماتو ملي ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د روان کال په لومړي 9 میاشتو کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ارزښت شاوخوا 2.15 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان صادرات 1 میلیارډ میلیونه ډالر او واردات یې د 6 میلیارډ 228 میلیونه ډالرو په ارزښت وو. د طالبانو د حکومت د احصایي او معلوماتو ملي ادارې د شمیر له مخې د روان لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د وخت په پرتله د افغانستان صادرات 20 میلیونه ډالر کم وو، خو واردات یې 1 میلیارډ او 103 میلیونه ډالر زیات وو. یادې ادارې دغه راز لیکلي د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر ټولو زیات صادراتي توکي د 609 میلیونه او 900 زره ډالرو په ارزښت پاکستان، ورپسې هند ته د 463 میلیونه ډالرو او متحده عربي اماراتو د 32 میلیونه 300 زره ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي. د دغه دفتر د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د څه باندې 432 میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان تر ټولو زیات صادر شوي توکي وچه میوه او تر ټولو ډیر وارد شوي توکي د 1 میلیارډ او 10 میلیونه ډالرو په ارزښت نفتي توکي او تیل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډنې خونې یو شمیر خان جان الکوزی وایي په تیرو 4 لسیزو کې د افغانستان واردات او صادرات متوازن نه وو.